زه بیخي تر هر څه ډیر زه د غضنفر لوبې ته خوشحاله یم. یو خو زه یا بشیر یا څوک په لندن کې یا د نړۍ په بل کونج کې ناست یو پر تلویزیون لوبه ګورو، هغه څه چې موږ حس کوو یا انالایز کولی شو. یو هلته مخامخ لوبه کتل، بیا تاسې خو ورسره حتما له نږدې خبرې وکړې، مرکې مو هم ښایي کړې وي. د ده وړتیا خو پر میدان موږ ولیدله، خو په 21مه پیړۍ کې په نړیوال کرکټ کې ځلیدل یوازې د کرکټ وړتیا یا پوټنشل نه دی، strength of mind یا کاریکټر او دغه ډیر نور شیان دي چې پکې څه مو حس کړل ستاسو د ده سره د خبرو نه، باډي لنګویج یې، پر ځان باور یې، سلف کانفیډنس، هغه کوم توکي یا انګریډینټس چې د یو نړیوال ستوري لپاره پکار وي، حس مو کړل هغه هر څه وو؟ ځکه بلې شکه چې ډیر ښه وځلید. دی راتلونکي کې څومره لویه شتمني کیدای شي؟ علامه محمد غضنفر د مخه ماشاءالله یو ډېر غټ اسټ ده د افغانستان د کرکټ لپاره، او د دې په آماده کولو کې باید ټول هغو ته چې ښې لاسې درلودو باید ستاینې وسي، ځکه چې یو خو د بالینګ سکلز دي او د سره تقریبا هر رقم ویریشنز ده. او تاسو ولیدل چې کیرم کوي، اف سپین کوي، ټاپ سپین کوي، او ګوګلی کوي، او دته چې فیوریبل کنډیشنز برابر سي چې لکه وکټ کې ټرنی او یو څه ناڅه هغه اصطلاح چې استفاده کوو موږ چې وکټ کې یو څه پرچیز یي کنه چې د سره مرسته وکړي، د ډیر په بیټسمنانو باندې سخت وخت راوستلی شي. د ده تاسو کارکردګي په قوشتېپې کانال سیالیو کې ولیدله چې ټول نه زیاتې وکټې واخیستلې. د هغې څه وروسته مو په شپږیزه سیالیو کې ولید چې ټول نه زیاتې وکټ واخیستې، 14 وکټې اخیستې ولې، او د ټورنمنټ د ټول نه زیاتې وکټ اخیستونکی لوبغاړي په صفت باندې وپېژندل شو. نو د د بالینګ وړتیا او سره سره بیټینګ وړتیا هم د ده ماشاءالله ډېره خوندوره ده. نن دی سټایلش پلیر و، د سټایلش پلیر جایزه یې دته ورکړله، ځکه چې د په 15 توپونو باندې فکر کوم چې یو دېرش که څومره منډې یې کړې ولې او 3 شپږیزې پکې ووهلې، او هغه د 3 رنزو پارټنرشپ که چېرته مثلا وکټ کې څه نه څه مرسته پاتې وه، ځکه چې کله داسې یو شی ده د درانه دوستان دلته ماشاءالله په کرکټ باندې پوهېږي، کله د کرکټ یوه داسې لوبه ده چې په هغې کې کنډیشنز ډېر زیات لاس لري. کله به تا سره ډېره تکړه لوبډله وي، خو کنډیشنز به داسې وي چې هغه تکړه لوبډله به بیا هېڅ شي نشي کولی. د دې مثال موږ او تاسو سره د سویل افریقا په مقابل کې د نیمه پای لوبې سیالۍ دي چې په شل ورځو سیالیو کې متاسفانه هغه وکټ بیخي د کرکټ لپاره مساعده وکټ نه ولا و. موږ ولید چې افغانستان پکې متاسفانه شپږ 50 منډې وکړه. اوس که چېرته د افغانستان په وړتیا غږېږي، افغانستان ډېر وړ ټیم د نسبت دې ته چې صرف شپږ 50 باندې د دوی ټول را آوټ سي، خو هغه کنډیشنز داسې ول چې په هغه کې که چېرته سویل افریقا وه که هند وی که هر څوک وی، نمرې اخیستل په هغه کې امکان نه درلوده، ډېر سخته وه. ځکه چې هغه هلته ټول نه غټه خبره، زه نه غواړم چې دوستانو ته د نیمه پای لوبې دغه ور په یاد کړم، اګر چې ور په یاد مې کړل وبښئ، مه را خو یادوئ چې سړی لږ دغه سي، زه میدان سړی کې باید وم، زخمونه مه تازه کوئ. سمه ده، نه ولا پوه سړی شوم. باید خوشحاله وي. ګوره تاسو، زه دغه یو خبره همیشه کوم، ګیلاس نیم خالي مه ګورئ، ګیلاس نیم ډک ګورئ. افغانستان نیمه پای بېشکه. لوبې ته لاره پیدا کړله، دا وړه خبره اوه نه ده، ډېره غټه خبره ده. بنګلادیش تر اوسه پورې نه ده رسېدلی دی چې بیا د موږ نورو ټیمونو سره پرتله څه کوو، موږ خپل ټیم ګورو. نو بېلکل. خبره دلته راغله چې کنډیشنز ډېر غټ دغه لري، لاس لري په کرکټ کې. نن متاسفانه دغومره کنډیشنز ورته مساعد نه ول، خو بیا نن مثلا د نن ورځې علامه غضنفر داسې یو بالر دی چې د ده بالینګ چې ته ګورې تا ته ډېره مزه درکوي، ځکه چې ډېر کمپیټیټیو بالر ده. دی بیټسمین ریډ کوي، کنډیشنز وي دی به ورته ویریشنز کوي، چې کنډیشنز نه وي دی به بیا د بیټسمین دماغ سره لوبه کوي، بیا به دی ګوري چې بیټسمین څنګه غلطولی شي. لکه څنګه ستاسو مخکې د تاسو وایي غروال صاحب اوسې د رحمان الله ګربز وکټ ته مو اشاره وکړل، یا بله ورځ چې رحمت شاه ال بي ډبلیو شو مثال خبره. د کرکټ کې داسې یو زه یوه اصطلاح اکثره وایم چې د فاینر د بیټ د شارټر د ویټ، د معنی چې کله کله بیټسمین ته دوی هغه دام ږدي او بیټسمین دام کې غورځي. صحیح ده چې کوم حالت کې رحمان الله ګربز سچویشن د ټیم د سیوسی باید دی درېدلی وای، سکور یې کړی وای، سینچري هم کړې وه، 10 اوره 15 اوره نور هم ښه ارامه کرکټ کړی وای. خو بیا د هغه سټایل د کرکټ همدغه ده، هغه اټیکینګ کرکټ کوي، هغه ته جای خالي پرېښودلی، ورته ویل چې زه ته شاټ ووهه که نه څلوریزه راباندې وه، سرکل کې فیلډر ده، کلیر دی که څلوریزه ده. نو همدغسې د علامه محمد غضنفر په ارتباط باندې هم که نه، دا داسې بالران دي چې دوی د بیټسمین دماغ سره لوبه کوي. په ټوله کې علامه محمد غضنفر خدای دې وکړي چې ما یې تاسو دې پوښتنې ته یو څه
اندازه د قناعت وړ جواب درکړی. ډیر با استعداده لوبغاړی دی، ډیر زړور لوبغاړی دی، ډاریږي نه. داسې بالران چې بیټسمین نه ډاریږي، بیټسمین ته بال ورکوي وایي واخله ویې وهه را باندې، که ترې وهلی شي را باندې. صحیح لکه مثلا زمونږ فضل حق فاروقي م د وبخښه دې ما نه قصه لږه اوږده شوله او بس بخښنه غواړم. فضل حق فاروقي د مثلا په سر کې چې راځي بال کوي، هغه ګوره فل بال کوي، اول سوینګ ګوري چې سوینګ شته که نه شته. چې سوینګ یې ونیسي څلوریزه پرې لګېږي، خو دی نه خفه کېږي. ما څلوریزه ویې ووهه، خو زه هغه ریسک ریوارډ ګورم. که مې پکې اوټ کړلی د دې ریوارډ ډېر د نسبت دې ته چې ریسک وي. نو غضنفر په ټوله کې چې دا خبره راونغاړم، د افغانستان لپاره یو ډېره زیاته روښانه راتلونکې لري انشاءالله. فدایي صاحب په غضنفر لږ غږ ګورئ مه رانغاړئ. څو وارې دلته دوستانو له مجیب سره د ده د کمپیریزن یا پرتلې خبره وکړله. د ده او د مجیب سیمیلاریټیز یا ورته والی کومو برخو کې دی، او بیا طبعا هر کرکټر هر بالر خپلې ځانګړتیاوې هم لري چې له نورو ټولو یې جلا کوي. هغه ډفرنسز یا د ده خپل اړخونه ارزښتونه څه دي په بالینګ کې؟ که کوچ وي، خو کوچ به د ما نه په دې باندې بیخي ډېر ښه وغږېدلی شي، ځکه چې هغه تقریبا ډېر وخت مجیب سره تېر کړی دی. احمدزی صاحب یو نه زه به درته جواب هم درکړم داسې لنډ. تاسو لږ ځواب راکړئ بیا به ورشو. یو بل توپیر چې د مجیب په لوبه کې رئیس احمد زیره وستلی دی، هغه د هغه بیټینګ داسې هغه ګاډي ور بدل کړ او بیا هغه په پاکستان باندې پندوزیزه ووهله. نو قصه داسې ده چې دا تقریبا دواړه سیملر بالران دي، دواړه ښي لاس سره بالینګ کوي او دواړه تقریبا یو ویریشنز لري. خو غضنفر چې ده د ما په خیال زه داسې شخصي فکر کوم چې زړور ده، نه ډارېږي، هغه بیټسمین لوبوي او همدغسې مجیب هم ده. نو بیخي ډېر ټکنیکلي چې د دوی څه فرق وي، زه خو دومره ورته نه یم متوجه شوی، کیدای شي کوچ موږ ته ووایي. رئیس احمدزی صاحب که راسره یاست مهرباني تاسې نظر راکړئ د دوی دواړو ورته والی، سیمیلاریټیز او ځانګړتیاوې د هر یوه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه چې دواړه موږ سره داسې لوبغاړي دي چې نن سبا نورو هیوادونو سره نشته. او بل ښه خبره دا ده چې د مجیب په نشتون کې غضنفر داسې څه چې هغه د مجیب کمی موږ ته محسوس نشته. او که د دواړو تاسې دغه کمپیریزن سره وکړي، مجیب هم په شارجې کې لومړۍ لوبې وکړلې او په لومړي میچ کې زه فکر کوم چې هلته زه ورسره مشر روزونکی وم، 4 که 5 یې وړ کړه او دویم کې بیا 4 وړ کړي وو او دغسې دې ته هم موقع په لاس باندې ورغلله. نو غضنفر سره چې څو ورځې مخکې دغه سیریز نه مخکې چې ما سره هلته په کندوز کې وو، نو دته ما یوه خبره هلته کړې وه، که چېرته ته هلته بالینګ کوې یا به شارټ بالینګ نه کوې او یا به ورته کټ ته ډېر بال نه برابرې. وکټ ټو وکټ بالینګ کوه نو دوی دې ته بالینګ نشي ریډ کولی. او دغه اوسنی کوم سکواډ چې دوی اعلان کړی وو، نو ما ورته ویل مالي انشاءالله ته به کېدای شي شپږو اتو پورې ته د مخالف لوبډلې کسان ته اوټ کړي. نو فدایي صاحب چې ویل ډېر زړور لوبغاړی ده. او که د کمپیریزن ته خبره راولو، دواړو لوبغاړي خپل خاص صلاحیتونه لري. خو ښه خبره دا ده بیا که د غضنفر دغه بیټینګ که بیا تاسې لږ وګورئ، نو د چې په کندوز کې ما نه بار بار به دا پوښتنه کوله چې زه باید بالینګ به فیلډینګ به چې وکړم، ما ته به یې ویلې چې کوچ صاحب زه به لږ بیټینګ ته لاړ شم. نو هغه د نن سبا د کرکټ لپاره ضرورت ده. نو کمپیریزن به اوس به خیر لږ به سخت چې اوس دواړو کمپیریزن دونه په لنډ وخت کې سره کوو. مجیب ډېر به تجربه کاره ده او دی هم داسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله که دته هم موقع په لاس باندې ورغلله، دا موږ درته ویلو چې دا دواړه به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه سرمایه وګرځي. دا زه تاسو زخمونه لږ در تازه کړم، خفه هم نه شئ. یو بل سیمیلاریټي چې دواړه لري، دواړه په فیلډینګ کې لږ ستونزې لري. ښه خبره ده، باید فیلډینګ کې فدایي صاحب یقین وکړئ چې که تاسې نن میچ کې وګورئ، ما چې هغه دویم انینګز وکړه چې 2 کیچونه موږ ډراپ کړو، فکر کوم په انټرنیشنل لیول باندې ما مخکې خبره وکړه. په فیلډینګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، په فیلډینګ کې موږ ته په ترو باندې ډېر کار پکار ده. د موږ د بعضو لوبغاړو دغه شولډر لږ مسلې دي او ترو هغسې نشو کولی چې نن سبا ماډرن کرکټ کې پکارېږي چې 80 شپېته 80 15 میټرونه ته سټریټ ټو د کیپر ګلفز ته بال ورسوي یا ون ټیپ ورته پوره بال ورته په دغې کې د موږ به لږ ستونزې، ډایرکټ هیټ کې موږ لږ څه پرابلم لرو. او د دې غټه وجه دا ده چې نن زه د 2-3 ورځې زه په ننګرهار کې وم او په نورو ولایتونو کې هم چې زه وګرځېدم، د موږ بدبختانه چې د موږ په ګراونډونو کې هغه چې سهولت نشته، د موږ اوس هم په
هغه نړیوال د موږ د کرکټ بورډ چې کوم میدانونه هغه په هغه لیول باندې نه دي چې یو لوبغاړی هلته ډاډه فیلډینګ وکړي، یو لوبغاړی هلته ډاډه ځان وغورځوي. او بیا په اکیډمیانو کې ډېرې اکیډمیانې داسې دي چې په یوه نمره کې دوی اکیډمي جوړه کړي، نو هلته صرف بیټ او بال وي او هغه د فیلډینګ سهولتونه نشته. نو دا داسې ستونزه ده چې په دې باندې د افغانستان کرکټ بورډ او باید دغه شخصي اکیډمیانو په دې باندې ډېر باید کار وکړي چې یو لوبغاړی راځي د بیټینګ او بالینګ سره فیلډینګ ورته ډېر مهم ده. مننه احمد زی صاحب. فدایي صاحب تاسې هم را سره اوسئ. بشیر جان لږ به اوریدونکو ته هم ورشو. ځینو دوستانو پر مایک دي د احسان الله الهام په نامه یو ملګری را سره د لږ به له شارجې لاړ شو وطن خواته. زه د دې ورور پروفایل ګورم، فکر کوم چې له کورني کرکټ کې لوبډلو سره هم وخت تیر کړی دی. الهام جان اول خو لږ که ستاسې مایک وګورو غږ خو درځي، را سره یاستئ الهام جانه؟ بله یم. مننه. نو هلته تاسې کورني کرکټ کې هم مس عینک سره که خدای مې نه غلطوي یو څه وخت تیر کړی دی. د شپږیزې نه وروسته ځینې لوبغاړي دا د ومولیدل چې هم نړیوال هم لوبډلې ته ملي لوبډلې ته راغلل، هم فرصت ورکړل شو، هم له نیکه مرغه ځینې وځلیدل. په کورني کرکټ کې په شپږیزه کې په دغه هلکان چې لوبډلو کې لوبیږي تاسې له نږدې ورسره ګورئ، دغه باور هلته وي، دغه ډاډ ورسره وي چې که ځلیږو ملي لوبډلې ته هم تللی شو، هم هلته ځلیدلی شو. څه حس کوئ؟ او دغه څو لوبغاړي چې راغلل له شپږیزې نه اوس ملي لوبډلې ته د دوی راتلل څنګه بولئ؟ سلامونه او نیک هیلې په ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د افغانستان د دې لوبلړۍ مبارکي ورته وایم. واقعا ملي لوبډله هم ډېره ښه وځلېدله. څه چې په هیله او توقع ترې کېدله له هغه نه زیات ښه لاړل او د ساوت افریقا غوندې په یوه ستره او غټه لوبډله ماتول په نړیوال ډګر کې او هغه لوبډله چې هر وخت ښه ځلېدلې د کرکټ یو اوږده مخینه لري، ښه لوبغاړي لري او په کرکټ کې ښه تاریخ لري، د هغې ماتول وړه خبره نه ده او ټول کریډټ یې زموږ ملي لوبډلې او روزونکو ته ځي چې ښه کار یې پرې کړی، لوبغاړي ښه وځلېدل، نو په هر ډګر دې همداسې کامیاب وي. برابر شو کورني کرکټ ته واقعا که ووایو په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان کورنی کرکټ تر ډېره بریده قوي سوی، تر ډېره ښه سوی ده او هغه کوم سټرکچر چې ده، کوم فورمول چې ده چې یو لوبغاړی کولی شي د هغه له ادرسه همداسې لاره پیدا کړي، الف لوبډلې ته 19 کلنو ته د دې تر څنګ ملي لوبډلې ته په هغې باندې ډېر ښه کار سوی ده. وړ لوبغاړي انتخابېږي چې موږ ځینې سکواډونه ګورو، اوس دا فرست کلاس سکواډونه اعلان شول چې کتل مو واقعا بیخي هغه عالي لوبغاړو ته ځای کې ورکړل شوی، که څه هم زموږ ځینې کیمپونه او لوبډله ملي لوبډله هم په سفر وه، خو بیا هم وړ لوبغاړي انتخاب شوي. دا دی چې ښه ځلیږي، موږ یې هره ورځ چې ګورو نو وړ لوبغاړي ځلیږي. نو په شپږیزه کې موږ تاسې ولیدل چې په سکنۍ شپږیزه کې صدیق اتل، زبید اکبري او نور ښه لوبغاړي د بیټینګ برخه کې و چې ښه وځلېدل. له هغه نه ایمرجنګ لوبډلې کیمپ ته انتخاب شول چې احمدزی صاحب یې راس کړي او هماغلته په کندز کې د دې کیمپ وشول او له کیمپ نه هم دوی خوښ راستانه شول چې ځینو لوبغاړو سره زه پرون چېرته یو دفتر کې ناست وم نو ویل چې کیمپ هم ښه ترسره شو او ډېر ښه کار راباندې وشو چې په نږدې 2-3 ورځو کې به لوبډله اعلان شي، بیا به نو دوی به د په اکتوبر الهام جان غږ مو نشته، نه پوهېږم چې د انټرنیټ ستونزه ده که ښه الهام جان ته به بیا ورشو. زه غواړم بیا هم په کورني کرکټ لږ پاتې شم. فدایي صاحب خو را سره شته، فدایي صاحب شته یې را سره؟ وبښئ چې زه باید دسکه لاړ شم، زه باید آمادګي ونیسم، ما همدغه اجازه غوښتله چې زه ورته وغږېږم. نو تاسو ټول دوستانو نه ډېره نړۍ مننه، یوه نړۍ مننه او بس کورنی کرکټ لاره کوي سي خفه کېږئ نه، بس او اجازه لوبغاړي راکړئ ښه ودرېږي. موږ تاسو ټول دمه فدایي صاحب تاسو ننګیا ته مخه الهام جان ته ادامه ورکړه خبرو ته د مهرباني. غږ د لږ ورک شوی و خو اوس د غږ که لرو. موږ تاسو وګورو همدا ننګیال خروټی، اعلی محمد غضنفر، د دې ترڅنګ ځینې نور نوي لوبغاړي دا هم د دې شپږیزې او د کورني کرکټ برخه و چې راوځلېدل. د غضنفر یوه خاطره ماته رایادېږي، زه له دوی سره په هغه وخت کې د رسنیو مسؤل وم شپږیزه کې 2022 شپږیزه وه که په غلط نه سمه نو هغو غضنفر د مس عینک لوبډلې برخه نه و، ځکه دی په میرجنګ کې هم برخه نه و، نور لوبغاړي وو هلته. داسې و چې په د مس عینک 2 لوبغاړي چې موږ سره له پاکستان او افتخار احمد او میر حمزه چې افتخار ملي لوبډله کې لوبېږي د پاکستان، همداسې میر حمزه هم د دوی د ټیسټ کرکټ برخه ده. نو هغه د مس عینک لوبډلې برخه و، دا چې په دلته په کابل کې چاودنه وسوه په ګراوند کې، نو
هغو لوبغاړو زړه ښه نه کړ او پاکستان کرکټ بورډ ته ویل چې نور مه پاتې کېږي کابل کې. نو په څنګه چې دوی لاړل په د سبا ورځ سهار زموږ لوبه وه چې بورډ مخ ته زه ورسېدم، زموږ به سټیپ کانټینټل کې او په هغې ورځ کور ته تللی وم. سهار ورسېدم غضنفر هم د بورډ مخ ته ډېر وختي را رسېدلی و. نو ما ورته وویل دی زموږ کلیوالو ملګری یم ده، ما وویل غضنفره څنګه راغلی دومره وختي را رسېدلی، موږ لوبه خو ناوخته پیل کېږي، نو ته دومره وختي څه کوې؟ ځکه د یو مینوال په حیث ګراونډ ته راځې خو لوبه بل نږدې ننداره کوې، لوبډله کې خو نه یې. ایولا د منیجر لخوا بیګا زنګ راته سوی چې سهار وختي ځان راورسوه، کېدای شي په لوبډله کې یې. نو زه بیخي حیران پاتې شوم څنګه نه د ایمرجنګ برخه یې او نه د لوبډلې عمومي سکواډ کې یې، نو څنګه به داسې کېږي؟ هغه د دې په ځای د موږ یو ایمرجنګ یو بل لوبغاړی وساک ساقي په نوم، هغه یې مین سکواډ ته کړی و. له موږ سره طارق ستانکزی و، هغه په لندن کې و راغلی نه و، نو موږ لوبډلې سره نه و یو ځای سوی. نو هغه د طارق ستانکزي پر ځای مین سکواډ ته لاړ او غضنفر په همدې وخت کې ایمرجنګ ته راغلی و. نو زه بیا ما داسې نه منله، بلکې داسې بیخي داسې بل رقم راته ښکارېدله. خو خیر چې په لوبه ټاس ولوېد، الهام موږ ته جان سکواډ خبرې مو راورسېدو لږې کلتور را ته لنډې کړئ، مداخله کوم خبرې لنډې کړئ ځکه دوستان بیخي زیات دي. مهرباني. نو په سکواډ اعلان شو، غضنفر د 11 کسیز نوملړ برخه و. په همغه ورځ دی وځلېد، 4 که 3 لوبغاړي یې وټکل، د لوبې غوره لوبغاړی راغی. همداسې بیا وروسته دی د پاکستان په جونیئر لیګ ته انتخاب شو. دا په ځوانو لوبغاړو باندې سرمایه ګذاري، د دوی په تشویق او هڅه، همداسې دا د غضنفر اوس ملي لوبډله کې ښه ځلېږي او په دې هیله چې زموږ کورنی کرکټ لا ښه کوي سي. زما پوښتنه وه چې هغه بیا د محمدزي صاحب په خبرو کې ځواب شو، هغه د موجب او د غضنفر ترمنځ کمپټیشن چې و هغه بیا نو احمدي صاحب جواب ک. او بل پوښتنه مې دا ده چې موجب تر اوسه څومره جوړ شوی د احمدي صاحب ته معلومات دي، په اړه یې وروستي معلومات څه دي، او په دې هیله چې زه ملي لوبډلې سره یو ځای سي. له تاسو نه غروال صاحب مننه چې وخت مو راکړ. ښاد او آباد اوسئ. مننه الهام جانه. بشیر جانه ته که له چا نه پوښتنه لرې مهرباني. مننه احسان جان او مننه شجاع صاحب. دغه ستا د خبرو په تداوم باندې مینوالو ته به ورشو. نور ملګري دي چې هغه په کرکټ باندې تبصرې کوي، خامخا دوی به خپل نظر او پوښتنې لري. جلال راسره ډېر مخکې نه ملګری شوی دی، نو راځم تاسو ته جلال جان خپل نظر او کومه پوښتنه لري. مننه غروال صاحب، سلامونه تاسو ته او شجاع صاحب ته، احمدزي صاحب ته، ساحل صاحب ته، داود ته، نورو ټولو ملګرو ته. اول خو مبارکي وایم. نظر او پوښتنه به دواړه په یو دقیقه کې وکړم چې ښه سیریز وکړو، یعنې افغانستان وګټل، کېدلی شوی چې موږ هغه کړی مو وایټ واش کړی مو، خو که اهدافو ته راسو له دغه بایلټرل سیریز څخه، خو اول هدف خو عموما همدا ده چې د سیریز ګټل دي. خو که په هغه اوږدمهاله کې وګورو، د ساوت افریقا هم همدغه هدف و چې چمپیونز ټرافي ته تیاری وشي، د افغانستان هم همدغه هدف، یعنې اوږدمهاله هدف خو همدغه و، اصلي هدف همدغه و. دې نه وروسته به هم سیریزونه راځي، ویسټ انډیز سره کېدای شي موږ سیریز وکړو، بنګلادیش سره به سیریز وي، خو اصلي خبر بیا هم هغه چمپیونز ټرافي ته راځي او دغه لوبډلې هم غواړي چې چمپیونز ټرافي ته ځان آماده کړي. په لوبډلې کې چې په کومه برخه کې نیمګړتیاوې دي، آیا پوښتنه به مې احمدزی صاحب که چېرته جواب کړي چې په هغو باندې تر کومه حده پورې کار وشو، خصوصا په میډل آرډر باندې، چې که هغه په وایټ بال کرکټ کې، که هغه T20 ده او که او ډي آی ده. او ډي آی کې خو بیا هم تر یو څه حده پورې، خو په میډل آرډر کې ستونزې ډېرې دي. موږ سره په دغه سکواډ کې، یعنې د لیسټ A کرکټ هم هغه په بالینګ کې ټاپ پرفارمر موجود و، هم په هغه ټاپ سکورر موږ سره موجود و، بیا هم دوی ته چانس ورنه کول شو. که چېرته موږ هغه اصلي هدف ته کار کوو، یعنې هغه هدف ته موږ څومره کار کړی ده، په دغه هغه باندې زه په دې باندې پوهېږم چې دا پلیئر ډیولپمنټ د یو پروسس له لارې کېږي. صحیح ده چې درویش رسولي چې په لیسټ A کې ټاپ سکورر سو، هغه راغی، هغه چې دلته تا مین پلیینګ 11 میچ ګټي، دا کانفیډنس صرف د 11 پلیینګ 11 ته نه راځي، تا کوچنګ سټاف هم کانفیډنس اخلي، فینس هم کانفیډنس اخلي، هغه بنچ سټرینټ کې چې څوک ناست هغه هم کانفیډنټ په ځان باندې دا دغه راځي چې هغه که ځوانان چې دوی چې که دا لوبډله ماتولی شي، موږ هم ماتولی شو. خو یعنې چانس خو باید هغوی ته ورسي چې هغه د ډومestic او د انټرنیشنل کرکټ خو یو دا فرق ده چې هغه اپوزیشن فرق کوي. په ډومestic کې ته هغه اپوزیشن سره نه لوبېږي که ته په انټرنیشنل کې. نو ما سوال دغه و چې دغه برخې ته کومه پورې کار کول شوی ده چې اصلي هدف هم د موږ همدا د چمپیونز ټرافي ته موږ ځان تیار کړو. دا یوه خبره. او بله خبره دا ده چې که احمدزی صاحب جواب وکړي چې تر ډېره پورې موږ کوشش کوو چې په کله چې موږ هوسټ یو، نو په سیریز کې او وکټ یا
دغه کنډیشن داسې کنډیشن جوړوي چې هغه د موږ چې کوم د قوت نقطه د سټرینګ پوینټ چې د سپیننګ وکټ جوړوي چې په اول میچو کې 2 میچو کې موږ سره 4 سپینران لوبېدلو. بیا که موږ چې ټرافي ته وګورو یا هغه راتلونکي نړیوال جام ته وګورو 500 وریزه ته چې په ساوت افریقا کې ده، آیا که موږ په همدغه خپل کمفورټ زون کې یا په همدغه چې شي کې چې موږ تکړه یو صرف په همدې کې په خپل هوم ګراوندو کې په همدې کې لوبېږو، دا به موږ څومره آماده کړي چمپیونز ټرافي ته به موږ څومره آماده کړي او راتلونکي 500 وریز نړیوال جام ته به موږ څومره آماده کړي. احمد صاحب بلې غرول صاحب پوښتنې به واخیستې که تکرار یې کړم؟ یره که داسې لږې شارټ راته ووایې بس صرف هغه یو رقم که ما سره حافظه ملګرتیا وکړي. یوه پوښتنه فکر کوم دا وه چې د افغانستان په میډل آرډر کې ستونزې شته دی، که هغه د وایډ بال کرکټ دی، که هغه ریډ بال کرکټ دی، که شارټ فارمټ دی، څه شوي دي یا څه کوئ چې دغه مشکل حل شي؟ دوی یادونه وکړه چې هغه لوبغاړي چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي دي تر یو حده د سکواډ برخه وو خو موقع ورنه کړل شوه. دغه د انتخاب په اړه باندې چې دغسې سیالیو ته انتخاب د 11 کسیزې لوبډلې څنګه کېږي، او بل په لانګ ټرم کې د دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي کرکټ بورډ؟ غروال صاحب دلته هم 12 بجې دومره میموري کار نه کوي. اول خو ټولو نه دغه یوه خبره ده چې دا د سره موږ منو چې د موږ په شلوریزه کرکټ کې هم هغه د ډاټس پرسنټیج ډیر زیات ده. تقریبا که موږ 120 باله لوبو نو د موږ تقریبا څه وخته پورې چې ځل ته مو څومره چې د موږ هغه د T20 پرسنټیج ده د ډاټس بال دا تقریبا 250 نه ونیسه تر 550 پورې د منځ کې موږ نه ډاټس کېږي. یعنی موږ که 160 170 رنځه کله هم کړي دي نو موږ په 80 بالو یا په 15 بالو باندې کړي دي. نو او دا په هغه وخت کې کېږي چې په لومړي شپږ اورو کې د شلوریزو کې هلته خو ظاهره خبره ده چې شارټ سلیکشن دی باید ډېر وي، لوز بال خو باید بالکل پرې نه دغه سینګل هلته نه کېږي، سرکل کې په دایره کې خو چې ته کم از کم باید د تا باونډریانو پرسنټیج هلته باید ډېر زیات وي. شپږم نه تر 14 اور پورې چې موږ هر وخت دغه خبره کوو یا 15 اور پورې چې موږ باید رن بال کرکټ باید وکړو او ورسره په څنګ کې یو داسې یو سیټ پلیر ولاړ وي چې هغه ته که د هغه خپل فیورټ بال ورته ورکړی شي هغه باید څلوریزه یا شپږیزه پي نو هغه اخري 4 یا 15 ورځې پاتې کېږي، اولته یو 3 یا 4 کسان اوټي نو هغه لوور آرډر ته د موږ بیا ماشاءالله ډېر ښه ده نو هغه کې هغه خپل هر یو ورځ یو خپل شاټونه هلته وي. په ون ډے کرکټ کې هم موږ ډېره ستونزه لرو، کله نه کله چې موږ بیک ټو بیک وکټ د لاس نه ورکړو دلته موږ سره دغه ستونزه پیدا کېږي، یا موږ کله نه کله داسې شو چې په خپل چې په دې باندې ډېر دې باندې به کار کول به غواړي که چېرته موږ په سپیننګ ټریک باندې یا داسې ښو بالرانو سره مخامخ کېږو، موږ باید په سویپ باندې ډېر کار وکړو، موږ په سټیپ اوټ سینګلو باندې باید ډېر کار وکړو، کله نه کله ځای په ځای باندې رنز نه کېږي چې میډ آن میډ اف ته سړی وکړي، لږ به بریو به اوسېږي، لږ به ماډرن کرکټ کې اسپیشلي دغه که تاسې اوس دغه د انګلینډ ټیسټ کرکټ وګورئ چې بالکل یو نوي سټایل سره دوی کرکټ کوي. نو په دې باندې کار پیروان ده، په دې باندې لوبغاړي هم اوس پوهېږي او دغه مسله تر ډېره حده پورې په خاصه توګه باندې په 500 وریزه کې سوې ده او دا کانفیډنس د موږ لوبغاړو هلته موږ ترلاسه کړه کله چې موږ که د تاسې ټولو په یاد وي چې په ایشیا کپ کې د موږ په لاهور کې سرلنکا سره میچ چې په 20 که په 100 اورو کې هغه 290 که څو رنځه کولو، نو تر هغې نه وروسته دغه مسله انشاءالله ډېره سره حل شوې ده. خو بیا هم په دې باندې کار پکار ده او بل مهمه خبره دغه ده چې مخکې ما هم په خبرو کې وکړه د موږ کرکټ به نور به هم هلته کله ډېر به کله ښه شي چې کله یو څوک سیټ شي دی باید ذمهواري واخلي او همدغسې په بالینګ کې هم بالینګ کې خو خیر هغه خبره دا ده چې 3-4 داسې بالران موږ سره چې خامخا یو په یو ورځ کې چلیږي، خو د بیټسمینانو دغه ستونزه ده چې دی سیټ شي او میچ موږ ته داسې یو ځای ته بوځي که موږ اول بیټینګ کوو چې د موږ بالران د مقابلې لپاره ورته وخت ورکړي. نو په دې باندې کار روان دی انشاءالله تعالی او دغه اوسنی یو څو ورځو کې به دغه سکواډ به هم تاسې به وابمرئ چې د ایمرجنګ د شلوریزو لپاره چې کوم لوبغاړي موږ سره چې په کندوز کې وو او سبا نه بل ورځ مې دلته به کابل کې بیا هم کیمپ شروع کېږي، نو همدغه ځای ده چې دغه ځای نه به دغه لوبغاړو باندې به کار کول غواړي. نېشنل ټیم کې هلته بیا دومره زده کړه نه وي
هلته به صرف عملي کار به کوي. همدغه بهترین پلیټفارم دی چې انشاءالله دغه لوبغاړو سره په دې لیول باندې موږ کار کوو او د موږ پوره ورته فکر ده چې انشاءالله دغه مسلې که موږ حل کړي نو موږ هر یو لوبډله بیا ماتولی شو. مننه احمدزی صاحب. د فکر کوم د جلال د یوې د پوښتنې یوه برخه دا وه چې د 11 کسیزې لوبډلې انتخاب بعضې لوبغاړي که لوبډلې ته راځي نو ډېری وخت مو دغه غروال صاحب اورئ؟ لنډه ورته اشاره وکړئ چې کله یو لوبډله یقین وکړئ چې کلته او دماغ درځي. زه سره خالي یو پوښتنه یو خبر اوسه یو ځای کوم. په دغه سیالۍ کې خاص کر په وروستۍ سیالۍ کې د لوبډلمشر لوبډلمشري څنګه ارزوي یا په ټوله کې په دغه سیریز کې آیا فکر کوئ نن ورلد 11 کسیزه لوبډله انتخاب شوی وه که چیرې درویش رسولي وی یا لکه څنګه چې راشد کېنول شوی و که څه هم هغه صحي حالت د وجې نه و فکر نه کوئ که چیرې نبي ته دمه ورکول شوی وی یو ځوان لوبغاړی لوبول شوی وی ښه به نه وه؟ زه فکر کوم چې باید په دغه میچ کې چې سیریز تیار منګه ګټلې او دومره لوبغاړو ته چانس ورکول کېده البته دا د ما شخصي نظر ده نور هغه ځای نه موږ ته بیا نه معلومیږي کله نه کله دغسې نیوکه چې کله موږ لوبډلې سره هم موږ باندې کېږي چې ده باید لوبه کړې وای دغه کړې وای نو هلته هغه د فارم اندازه سړي ته لګېږي هلته هغه نټ پریکټس کې هم اندازه لګېږي خو دا ویلی سم چې درویش په دغه کال یو نیم کال کې چې څومره د داخلي ټورنمنټو کې چې ما لیدلی ده بهترین پرفارم کې ده او بیا هم زه دا وایم چې زه به هغوی باندې به اعتراض نه کوم هلته په روزونکو په کپتان باندې خو چې دومره بدلون راتلی باید یو لوبه ده هم کړې وای. مننه احمدزی صاحب. امید ده چې د جلال جان پوښتنه ځواب شوې وي او که چیرې بله پوښتنه لري وروسته به ورته راشو. شجاع صاحب تاسو ته راځم د احمدزي صاحب خبرې مو واورېدلې که کوم نظر او پوښتنه ورسره شریکوئ؟ زه اول خو ښه ده چې احمدزي صاحب هم ومنله زه بالکل په دې باور یم چې باید نن یې لوبه کړې وای درویش که چیرې سیریز ګټل شوی و بیا بهترین فرصت و چې ورکړل شوی وای خو په هر حال بیا دا خبره هم سمه ده چې یوازې له دې ځایه قضاوت کول لږ سخت دی هلته ډېر نور څه وي نت سیشن ډیر مهم وي او هلته روزونکي کپتان ټول په نت کې د دوی هر څه ډیر په دقت سره ویني نو د هغوی بهتره پوهېږي فکر کوم له دې ځایه به سخته وي. بختیار ساحل هم را سره دی غروال صاحب دوی ته به هم وار ورکو وروسته زه بیا غواړم چې یو ځلې الهام جان ته ورشم یو پوښتنه ورنه لرم خو بختیار ساحل ډیر زیات انتظار وکړ غروال صاحب اوس ماته نه ښکاري نه پوهېږم چې را سره دی که نه. ساحل صاحب ماته هم نه ښکاري نه پوهېږم چې لاړ که څنګه خو ساحل صاحب که په سپیس کې را سره یاست یو خبرې مه اورئ مهرباني وکړئ سپیس سپیکر ریکویسټ کړئ او انشاءالله ستاسې نظر به هم وورو. په اورېدونکو کې که چېرې نور څوک هم کوم پوښتنه یا نظر لري کولی شي د سپیس ریکویسټ وکړي او مایک یې خدمت کې دی. شجاع صاحب څه دي زه تر هغې چې بختیار جان بیرته راځي الهام جان ته ما غوښتل ورشمه سږ کال په شپږیزه کې الهام جان له راشد خان نیولې د ملي لوبډلې تقریبا ټول ستوري افغانستان ته راغلل ولوبېدل دا نور خو تقریبا هر کال لوبېدل هم راشد خان یو څه موده نه و یو ځوان چې د کندوز یوې لرې ولسوالۍ نه یا د کونړ نګرار له یوې لرې ولسوالۍ راځي بیا لوبډلې ته لاره پیدا کوي بیا ناڅاپه ګوري چې مخامخ ورسره یا په لوبډله کې راشد دی یا مقابله لوبډله کې راشد دی څومره د مورال لپاره څومره ورته مهمه ده او ډېرې شاید ډېرې ښې خاطرې ولري د ځینو هغو ځوانانو چې په ډېرې خوارۍ د شپږیزې لوبډلو ته یې لاره موندلې وي که لنډ راته په دې وغږېږي الهام جانه. مننه. شپږیزه کرکټ د افغانستان تر ټولو یو غټ لیګ ده او مخکې فرانچایز و سږ کال بیا کرکټ بورډ خپله ترسره کړ د هر لوبغاړي یو دا ارمان وي تر څو په هغه په لاندې کرکټ کې چې وي چې یو ملي لوبغاړي سره ولوبېږي له هغوی سره کرکټ وکړي له هغوی سره یوازې پاتې شي که دوی یوازې په لوبډله کې په 11 کسیز نوملړ کې هم نه وي چې یوازې ورسره وي د هغه مشورې د هغه فکر د هغه په هغه دوی ته چې کومې لارښوونې ترسره کوي چې ورسره لاړ شي هغه د دوی لپاره ډېر څه وي چې هغه بیا عملي کوي او کومه خوښي ترلاسه کوي. یعنی لکه ما چې د غضنفر یادونه وکړه غضنفر همدې اصغر افغان او نور لوبغاړو سره چې شپږیزه کې پاتې شو همغه شپږیزه د دې لوړ کرکټ لامل شو چې بیا وروسته آی پی ایل ته پسې لاړ همداسې نور لیګونه وکړه انډر 19 ته انتخاب شو د سریلانکا لیګ یې ترسره کړ هر لوبغاړی هر ځوان لوبغاړی چې کرکټ ته راځي د دوی دا ډېر لوی ارمان بیا د راشد خان غوندې د
ټولې نړۍ سټار چې کرکټ کې ځلېدلی دی. د دې ترڅنګ نبي موجب هر لوبغاړی زموږ د وطن ویاړ ده او د کورني کرکټ هر لوبغاړی همدا هڅه کوي چې له دوی سره نږدې پاتې شي، کرکټ ورسره وکړي او د دوی نه څه زده کړي، ځکه په هغوی باندې د کرکټ د لوبي ژوند زیاتې تجربې تېرې شوې وي. نو هره تجربه د دوی لپاره په عمل کې ډېر څه وي، نو هغوی ته انتقالوي او خوښېږي چې له ملي لوبغاړو سره پاتې شي. او چې ګوري چې د همدوی له منځه 4-5 کسان ملي لوبډلې ته هم ځي، یعنی اوس نو د یو خوب او خیال خبره نه ده، دغه ځوانان تر ډیره حتما دا خبره یې زړه ته لوېدلې ده چې که ځلیږي غوره کیږي او راځي ملي لوبډلې ته. بالکل زه به یو خبره وکم، ټولو ته به معلومات ده، زموږ کوچ صاحب مزي صاحب او نورو لوبغاړو ته هیڅکله استعداد نه پټېږي. هر څومره موږ تاسې کوشش وکړو که په رهبریت کې یو که په عادي روزنې برخه کې یو لوبډل مشري وي راسره بله کومه برخه وي، استعداد هیڅکله پټ نه پاتې کېږي. یو کال به پاتې شي، 2 کال به پاتې شي، خو خامخا راڅرګندېږي. یعنې همداسې نه پاتې کېږي. هغه که زه یې انتخاب نه کړم، که زه یې لوبډلې ته رانولم، یو بل هېواد یې انتخابوي د خپل لیګ لپاره، د خپل لوبډلې لپاره. غضنفر د افغانستان زیات کرکټ ته لاره نه و پیدا کړې، هغه د IPL ته لاړ، هلته د کلکتې لوبډلې برخه و، بیا وروسته دا د سریلانکا لیګ یې وکړ. دا غضنفر یو مثال ده چې دی ښه ځلېدلی ده. همداسې ننګیال خروټی د پاکستان جونیئر لیګ تر سره کړ، بیا همدلته دا د ملي لوبډلې اوس برخه شو. یعنی استعداد هېڅکله نه پټېږي. اوس د افغانستان کورني کرکټ کې ښه لوبغاړي را روان دي. مالک یې ښه مثال ده، نوید زدران یې ښه مثال ده، یما عرب یې ښه مثال ده، همداسې شمس الرحمن کړوخیل ښه مثال ده چې دا همدلته په کورني کرکټ او همدې سټرکچر کې وځلېدل، بیا ملي لوبډلې ته لاړل او په دې هیله چې لا دوی ښه کرکټ وکړي، وخت ورکړل شي. لکه نن چې د درویش رسولي یادونه وشوه، یعنې موږ دا سریز ګټلی وو، که نن چارج ورکړل شوی وای، دته موقع ورکړل شوی، په یو لوبه کې یو لوبغاړی معلومیږي هم نه، خو بیا هم د هغه په روحیه به یې ښه اغېزه کړې وه، دی به له هغه کنډیشن سره لا بلد شوی و او ښه کرکټ به یې کړی و. موږ بیا هم له مسؤلینو نه همدا هیله ده چې همدې ځوانانو ته، زموږ ستورو ته لا ښه پاملرنه وکړي، په خپل وخت یې ولوبوي، په خپل ځای یې ولوبوي، تر څو زموږ د میډل آرډر او د پاس بالینګ دا تشه چې کوم د وس احساسېږي دا لا ډکه شي. مننه الهام جانه. احمدزی صاحب، رئیس احمدزی صاحب، تاسو ته بیا راځم. که داسې لږ یوه د راست پوښتنه درنه وکړم، دا یوه لوبډله پاتې ده له دې لیسته، هند. خیر ده، که ډېره د راست خبره وي، کرکټ بورډ لخوا اجازه نه وي چې راسره شریکه کوي، خو داسې یوه هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې، که نه وي په راتلونکي یو کال 18 میاشتو کې یو څو لوبې وشي له هند سره؟ زه فکر کوم چې مخکې ما په خبرو کې ویلې چې نور باید د افغانستان کرکټ ته څوک په کم نظر باندې باید ونه ګوري، او موږ چې څومره هم دغه لوبې نه وروسته چې موږ څومره بهرني روزونکو سره چې موږ کینو او خبرې ورسره کوو، هغوی هم دا خبره کوي چې یقین وکړي چې کوم پلان، دا خبره ما ته راول ډریوډ ما ته وکړه په هند کې، دا اوس موږ یو 3 شلوریزه لوبې چې ورسره وي، وای کوم پلان چې موږ استرالیا ته کوو، کوم چې انګلستان ته کوو، کوم چې سویلي افریقا ته کوو یا نور هیوادونو ته کوو، تر هغې نه موږ زیات افغانستان ته کوو، ځکه دا داسې یو ټیم ده چې دا په ښه ورځ باندې دا هر یوې ټیم نه دا لوبه، او بیا په خاصه توګه باندې د موږ د بالرانو هغوی ډېره ستاینه کوي چې موږ د دوی بالرانو ته تشویش کوو. هر وخت موږ دا خبره کوو چې دومره رنز باید موږ نه باید ونه کړي چې موږ بیا شاته ورپسې پوره نه کړو. نو دا زه ویلی سم چې لکه څنګه چې موږ پاکستان سره ډېر مسلسل یو څو لوبې مو سره وکړې، په شلوریزه کې دوی موږ هم وویل، او بیا په چینای کې هم دوی ته موږ ورته ماتې ورکړله، همدغسې سریلانکا سره چې لوبې وشولې، اوس د ټولو دغه توقع چې افغانستان ټیم سریلانکا ماتولی شي، بنګلادیش. نو که هند هم موږ سره داسې یو په کال کې داسې یو 5-6 پورې یو ورځنۍ لوبې وکړي یا شلوریزې را سره وکړي، نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده لکه دا نور هیوادونه چې ویل شو، دغسې به هند به هم ویل کېږي. مننه احمدزی صاحب. بشیر جانه، که چاته وار ورکوئ په اوریدونکو کې؟ شجاع صاحب، کابل کې نوښت دی او د سپیکرز نه به په دوی کچېرې کوم نظر لري یا څه ویل لري، مهرباني دې وکړي. دا سپیس زموږ لپاره هم لومړی تجربه وه، نوې تجربه وه، نو امید دی چې اوریدونکي را سره ستړي نه شي، او هیله ورځین لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکو سیالیو لپاره په دغسې ځانګړي سپیسونه په لاره اچو، د دوی د ملاتړ او ملتیا په هیله چې دلته را سره هم دغسې ملتیا لکه نن چې کړې ده بیا هم وکړي. نو
که چیرې سپیکرز کې څوک کوم نظر او کوم خبره لري مهرباني دې وکړي، که دې خوښه وي نننی سپیس به له دې وروسته بیا راټول کړو که څنګه. خوښه مې ده. بس غروال صاحب تاسې کولی شئ د دوی نه آخري نظر واخلئ، بیا به یې راټول کړو. مننه. فکر کوم احسان جان لاس چې کړی دی نو که دوی څه ویل لري مهرباني وکړي. مننه غروال صاحب. داسې ده چې د کرکټ په برخه کې هغه رسنیز فعالیتونه په وروستیو کې واقعا ډېر ښه سوي دي، نو په همدې هیله چې دا سالم رقابت لا هم همداسې جریان وموندي. نو په دې هیله چې له تاسو نه همدا هیله ده چې د کرکټ هغه کوم مسؤلین چې دي اوس وخت کې د افغانستان د غوره لیګ موضوع بیا یو څه مړه پاتې سوی ده. په دې هیله چې د بورډ یو کوم مسؤل که چیرمین صاحب وي، نصیب خان وي، CEO او یا کوم بل مسؤل وي چې په همدې تړاو یې راوپوښتئ چې کله کیږي، ولې وځنډول شو، کله ترسره کیږي، او همداسې د کرکټ نورې شننې تبصرې چې وي لکه څنګه چې اوس تاسو لګیاست کرکټ د کرک هانټرز د په وروستیو کې فعالیت شروع کړی، نو په همدې هیله چې لا دا رسنیز فعالیتونه فعاله سي او د کرکټ په برخه کې خصوصا افغان کرکټ کې هغه پوښتنې چې مینوال یې لري له همدې ادرسونه په ښه توګه حل شي او هغه ستونزې چې له لرې معلومیږي او حل شي. مننه احسان جانه. محمد زه صاحب د دوی پوښتنه د APL په اړه وه، که څه هم زه یو لنډه یادونه دلته دا کوم چې د APL په اړه باندې موږ SCA هغه ادرسونه چې په دغه لیګ کې په هغه وخت کې دخیلو له هغې وروسته د حل لارو لپاره لارې چارې لټولي د ټولو سره په تماس کې وو، تر څو موږ داسې یو خپرونه په لاره واچوو چې هر لوری پکې وي چې هغه ماویلې تاویلې ټولې په یو پلیټفارم حل شي. خو له بده مرغه دوی هر یو ته چې کله پته ولګېده چې مقابل لوری په سپیس کې شته یا په خپرونه کې شته نو انکار یې وکړ. خو موږ په دې هڅه کې یو چې دغه حقایق او هغه څه چې د پردې مخې او تر شا ډېر ژر انشاءالله د خپلو هیوادوالو سره د ACL لارې شریک کړو، دغه ته انشاءالله منتظر اوسئ. احمدزی صاحب د APL په اړه که چیرې کوم نوی پیشرفت وي او یا د ترسروي کوم نوی خبرې وي مهرباني وکړئ. د ما د معلوماتو مطابق باندې تر ډیره حده پورې یو څو کمپنیانې وي چې هغوی پوره خپل پروپوزل یې کرکټ بورډ ته رالیږلی وي او بیا که داسې رسمي درته ونه وایم نو تقریبا 2 اخري کمپنیانې دي چې هغو سره هغه خبرې تر اخري هغه رسېدلي دي. دا بیا به د کرکټ بورډ د APL خپله یو کمیټه ده، هغوی به پوره ګوري به او څارنه به کوي چې کوم یو موږ ته ډیره پیدا کوي او تقریبا لس کلو لپاره د که څومره کلو لپاره به دغه کانټریکټ بورډ سره کیږي. نو انشاءالله ډیر حده پورې کار شوی ده، صرف هغه د وینیو باندې به هم یو کار روان چې به داسې یو وینیو کې ترسره شي چې هلته هغه د افغانستان د کرکټ هغه مارکیټینګ هم په نظر کې ونیول شي. نو دغه څو مسایل دي، نور انشاءالله دوسې کوم غټ مسایل نشته او انشاءالله چې په راتلونکي کې به دغه د APL خبر به هم تاسې بیا واورئ. مننه احمدزی صاحب. داود جان تاسې او ډیوه جانې تاسې په وروستیو کې شجاع صاحب تاسې ته راځم، که د ویلو څه لرئ مهرباني وکړئ. مننه غروال صاحب، آباد اوسئ. څه چې ول احمدزی صاحب او شجاع صاحب او نور دوستانو وویلې، مننه تاسې نه چې سپیس هم جوړ کړه. الله دې وکړي چې دغه رنګې سپیسونه په آینده کې هم جوړ شي او ټول دوستان پکې ګډون وکړي تر څو خپلو هیوادوالو ته د کرکټ باره کې صحیح معلومات ورسیږي او ځینې مخالفتونه یو بل سره پرېږدي او راشي وغږېږي او خلکو ته معلومات ورکړي. مننه ورور، آباد اوسئ. دغه مخالفتونه خالي یو یادونه دا په نور نړۍ کې یو اصل دی او دا کومه بده خبره د نظر اختلاف، خو له بده مرغه افغانستان کې بیا مخالفت ته دښمني کتل ویل کېږي. نو امید ده چې زموږ دغه ذهنیت را جوړ شي چې یو چا سره په یو موضوع یا په یو خبره یا په یو نظر باندې مخالف یو، دا کومه بده خبره نه ده او کوم ځای کې چې د نظر اختلاف نه وي هلته پیشرفت نه وي. نو ډیوه جانې تاسې او بیا شجاع صاحب. ښه، لکه چې د ویلو څه نشته دی. نو مننه له ټولو اوریدونکو، له ټولو میلمنو سپیکرانو چې دلته ما سره ملتیا وکړله. کورمباد هارون جان تاسې لکه چې اوس سپیکر ته راغلی نو تاسې خپل نظر یا څه ویل که لرئ راسره شریک یې کړئ، بعد له هغې به انشاءالله خدای پاماني وکړو. غروال صاحب هارون جان ته ما وار ورکه وبخه، فکر کوم لاس له ډېر وخته پورته و، بس هارون جان به لنډ یو څه وایي بیا به یې سره راټول کړو. وبخه. هیله کوم مهرباني وکړئ. مننه، سلامونه ټولو ته او ټول نه مخکې
ټولو هیډوالو ته د سیریز بریا مبارکي وایم. زما په خیال احمد زیم صاحب هم لاړو، خو خیر زما داسې یو پوښتنه هم و نظره مو هم دی کې هغه دا و چې باید د بعضې هغه چې دي د میډل آرډر زموږ د هغه چې دا مشکل چې ده د دغه یو مشکل حل هغه هم ده د منیجمنت ته هم ده، هغه ځکه چې د میډل آرډر کې چې موږ سره کوم هغه دي توپوهونکي دي هغه سم هغه کېږي هم نه، په آرډر باندې استعمالېږي هم نه. مثلا نن اکرام علي خیل ته ډېر وروسته هغه ورکړل شو، وار ورکړل شو، یعنې د هغې نه مخکې مثلا یو هالنډر چې هغه اوس دلته په دې هغه کې میچ کې و هغه ته ورکړل شو، خو زه نه وایم چې لکه هغوی ته په کار نه وه، باید چې لکه مثلا یو بیټسمین راولي باید هغه ته یو موقع هم ورکړل شي چې لکه هغه موږ سره یو چانس هم و. دغسې مثال یو نجیب زدران هم ده چې هغه هم ډېر وخت په میډل آرډر کې و، خو هغه سم استعمال نه شو، کله په یو نمبر لوبوي کله په بل نمبر باندې لوبوي. او همداسې لکه داسې ځوانان چې موږ سره اوس هغه دغه ځوان لوبغاړی راغلو او په بالینګ کې او په بیټینګ کې هم هغه وکړلو چې داسې هغه ظرفیتونه وو، باید حتی د خیر اوس شوي دي په د T20 ورلډ کپ کې هم باید داسې ځوانانو ته موقع ورکړل شوی چې بعضې نور کوم هغه اوس زموږ سره لوبغاړي وو نوم به یې واخلم لکه کریم جنت چې هغه وخت کې متاسفانه ونه ځلېدو سم او ډېرو میچونو کې چانسونه ورکړل شوی، خو داسې لوبغاړي موږ په بینچ باندې د صدیق اتل غوندې هغه په بینچ باندې وو. بهرحال مننه تاسو هغه نه موقع نه. مننه هارون جناب. شجاع صاحب د سپیس لپاره مو یو ساعت وخت ټاکلی او فکر کوم نږدې یو نیم ساعت ته رسېږي. که دې خوښه وي همدلته به خدای پاماني وکړو او یو ځل بیا له ټولو اورېدونکو له ټولو میلمنو سپیکرانو هغوی چې راسره دي او ولاړ له ټولو یې مننه. امید دی چې په راتلونکي کې هم همدغسې ملګرتیا راسره وکړئ. اس د ټویټر تر څنګ په فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ټیک ټاک هم فعالیت کوي، نو د افغان کرکټ او نړیوال کرکټ د معلوماتو لپاره یې څارلی او تعقیبولی شئ. تر بیا ښې چارې.